خوب. له 10 کالو راهیسې یو انځور کله په یوه او کله په بله بڼه زما ذهن ته راځي. زه خو یې له نظم کولو ډډه کوم. اوس چې مې یو ځل بیا ذهن ته راغی نو زړه راته وویله چې پرېږده چې لوستونکي هم دغه ویرونکی خوب در سره وویني. د غرو منځ دی، نری باد او سړه شپه ده. موږ رټلي ټول تر اور چاپېره ناست یو. په رڼا کې د دې اور ښه سره وینو. مخامخ یوه بوډۍ د ماته ناسته، مخ یې واړه لاندې سوی دی تر ګونځو. ټول ویښتیان د سر یې سپین لکه وړۍ دي. اندامونه یې په تندې داسې پورې لکه وي درانه لرګي پورې تړلي. د مجلس د نورو غړو په شان دا هم مخامخ د مدام غم ته پاته سوې. زه د دې و مخ ته ګورم او وایم چې خدای واک د جهان څه له زوره ورته په هر حال کې ورکوي چې دا هم ویني چې هغوی په زړه تر کاڼي لا هم سخت دي. څټي ویني د خوارانو د زخمونو. دوی پر ځای د دغه جهان واګي داسې خلکو ته په لاس ورلره ورکړي چې د دغې بوډۍ رنګه وي خوارځواکه. نو دا مځکه بسې ډکه له زړه سویه، هم به زور هم به زیاتۍ له منځه ورک سي. د ځپلو انسانانو بار به سپک سي. موږ رټلي ټول تر اور چاپېره ناست یو. زما شاته چې پرته د کومه تیږه ما هغې ته لګولې د اوس ډډه. د بوډۍ دې ګونځې ګونځې مخ ته ګورم او ورو ورو مې رادرنېږي دواړې سترګې. پای مې خوب رسوي داسې یوه ځای ته چې په ژبه یې بیان کېدلی نسي. انسانان د جهان ټول په یو میدان کې دی ولاړ، لاس پر نامه د خدای په مخ کې. دوی اوري ډېر په شوق چې پاک رب وایي بدلېدونکي د ځایونه د وګړو. زورورو د ډېر وخت پاچهي کړې، اوس به ځای د دوی بېوسه خلک نیسي. د جهان تخت چې دا وخت ورکول کېږي هغه چا لیدلي ډېرې ټکسرۍ دي، ګزارونه یې خوړلي ککرۍ دي. چې پیغام د څښتن واورېدل سو بیا نو زه او خلک یو ولاړو انتظار باسو چې و چاته به اوس واک ورسپارل کېږي. دغه وخت را څرګندېږي پر تخت باندې هماغه بوډۍ چې اوس د اور څنګ ته مخامخ و ماته ناسته په مجلس کې. دې خوارځواکه شان وجود ته خلک واړه خوشحالیږي تر حد زیات او هر یو وایي چې رښتینی انقلاب دغه دی راغی. هم به زور هم به زیاتۍ له منځه ورک کړي. د ځپلو انسانانو بار به سپک کړي. دې خوارځواکه شان بوډۍ ته اوس خدای وایي چې ما واک له زوروره دا دی واخیست. د جهان واګې مې تا ته په لاس درکړې. وي دا خلک به اوس ستا تر فرمان لاندې. ستا د نورې اسانتیا دپاره دا هم زه کولی سم چې دوی که په دا شکل په کابو کې چرته نسې راویستلی نو بیا ته چې یې په هره بڼه غواړې زه به دوی کړم هغسې همه واړه. پاچهي باندې کوه په هسکه غاړه. بوډۍ اورېدلی خدای وینا په غور او بیا وایي تر تا جار سم پاکه ربه. زه چې غواړم دا خلک په کوم شکل هغه دا دی چې په خپل قدرت دوی واړه کړه بدل په رنګارنګ ښکلو کوترو. قادر خدای کړي ورپوره بې له څه ځنډه. د بوډۍ دغه ارمان او سم د لاسه په کوترو انسانان واړه بدل سي. په الوت الوت ټول ګرځي په هوا کې. زه هم رب کوتره کړی یم خو ناست یم. تر پښو لاندې مې بې سارې مناره ده. اسما وینم ځکه هم راته ښکاره ده چې وګړي په کوترو ټول بدل سي. له دا پس بوډۍ ته بیا قادر خدای وایي چې اوس ته خوښوې کومه بڼه ځان ته. بوډۍ وایي چې بس ما داسې پیشو کړه چې هر نوک او هر یو غاښ یې د زمري وي او لري داسې درنې کلکې وزرې چې الوت ته یې بازان وي حیران پاته. خدای د دې دغه خواست ومني او داسې سمدستي وزر لرونکې پیشو جوړه. زه حیران سم چې په څه خوارځواکه تن کې و څه ډول یوه ستره بلا پټه تر زمري یې لا هم مزې ښکاري څټه. دا بوډۍ چې سي د هسې پیشو جوړه نو ژر ټک وهي خپل واړه وزرونه په الوت الوت سي پورته په هوا کې. د کوترو په سیلونو سي ورګډه ورغوټه سي او په دې کوترو باندې اوس په هغې پسې وغورځي په قهر. دا تر سر هغه راونیسي تر غاړه د دابلې په سینا نوکونه ښخ کړي. په دې توګه ټول سیلونه تیت پرک سي. غم اخیستې وي د ځان هره کوتره وینې څاڅي او بڼکې لاندې لویږي. په دې حال کې پیشو مخ کړي زما لور ته خوله کړي وازه او نوکونه راته سم کړي او له ما د الوتلو چم هم هیر سي. کړمه چغه او تر اور چاپېره خلک ژر راوغورځي او ټول تر ما چاپېر سي. زه سم ویښ بدن مې ټول په خولو لوند وي. هر اندامي لکه غر د هسې دروند